او کله چې هغه صحابي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه کسان راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړي یا رسول الله څنګه الله د دنیا پیدا کړه دا مخلوقات الله څنګه پیدا کړو اول پیر څنګه ابتدا وشو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وی کان الله ولم يكن شيء قبله هو الله او د الله نه څه شی مخکې نه هو الله هو بس هو الأول اولنی بدایه نشته د الله دا همیشه نه دی کان الله ولم يكن شيء قبله هو الله او د الله نه مخکې څه شی نه وكان عرشه على الماء او د الله عرش په اوبو باندې و ثم خلق السماوات والأرض بیا الله د ځمکې او اسمانونه پیدا کړو په تقدیر کې هر څه ولیکل نو رب العالمین اول دی الاول لم يكن شيء قبله د الله نه مخکې څه شی نه و نه د الله سره چې الله په هغه وخت کې د الله سره څه مخلوق و نه هېڅوک نه و الله و نو رب العالمین د دې هر څه نه مخکې دی چې یو موجود هم نه په دنیا کې د یو مخلوق نوم او نشان نه رب العالمین و دا یو معنی ده الاول رب العالمین الاول دی اولنی دی که الله اولنی دی په هر څه کې په کمال کې الله کامل دی د همیشه نه کامل دی الاول معنی صرف دا نه چې الله دی د همیشه نه دی نه الله دی د همیشه نه دی او الله کامل دی د همیشه نه کامل دی او د الله ذات اوچت دی د همیشه نه دی الله ژوندی دی د همیشه نه ژوندی دی الله قیوم دی د همیشه نه قیوم دی الله سمیع دی بصیر دی علیم دی د همیشه نه علیم دی د همیشه نه د هغه مشیت هغه چلیږي چې څه ووړي هغه کیږي همیشه قادر دی همیشه اوچت دی الله د همیشه نه بیزاره دی هر څه نه ګوره الله و او څه نه و نو الله ته خو د څه ضرورت نشته بیا چې الله د مخلوق پیدا کړی په دې کې د الله بیا حکمتونه دي که د انسانانې پیدا کړي دي که د پیریانې پیدا کړي دي که د څاروي ځناور دي که نور مخلوقات دي په دې کې د الله بیا حکمتونه دي دا بیا امتحانونه دي څوک جنت وګټي څوک جهنم وګټي خو الله ته ضرورت نه و د دې مخلوق دلیل پې دا دی چې الله و او څوک نه و نو الله د همیشه نه بیزاره دی الله د همیشه نه عظیم دی عظمت هغه چې الله یادی د عظمت تذکره به کوي او چې هر شي کې څومره هم جوور لاړ شي دا خبره یاد ساتئ په هر شي کې چې څومره هم جوور لاړ شي او څومره هم سوچ کې نو الله ته به رسي الاول وإليه يرجع الأمر كله فاعبد هر څه رجوع الله ته کېږي لکه اوس ته د هګۍ په باره کې سوچ کې چې دا هګۍ څنګه پیدا شوه نو دا د چرګې نه څه نه هګۍ نه او په دې سلسله ته روان نو بیا په یو ځای کې به دې ته رسي لازم چې بیا دغه چرګه الله پیدا کړې ده او رب العالمین د همیشه نه و هر شي باره کې سوچ وکړه څه شی چې ستا مخې ته راشي چې ته پکې جوور ورشي او سوچ کې نو هغه الاول ذات ته به رسي چې هغه الله دی نو رب العالمین الاول هر شی د هغه دی او هغه پیدا کړی د هغه نه دی یعنې هغه پیدا کړی هر شی هغه پیدا کړی ځکه چې کله الله و څه نه و
نو کله چې څه شو نو هغه هم الله کړو الله اوس نه و نو بیا څنګه څه رالو دا څه د الله په طاقت باندې رالو رب العالمين الأول ليه الأول المستغني بنفسه عن كل شيء هر شيء الله بيزار دي بخبل نفسه چاته محتاج نو ندي نبيه وكل ما سواه من شيء محتاج إليه او دلانا على وجه هر سدي ناغد طول الله تمحتاج دي چې الله ونه غواړي کنه چې الله ونه غواړي ګوره زمونږ فقر او کمزورتیا او د رب العالمین طاقت ته ګوره او دې ته سوچ کوه چې هغه دی الاول د همیشه نه بېزاره مخلوق نه بېزاره دی غني دی غني نو ګوره زما او ستا دې کمزورتیا ته چې موږ دا سترګه د الله د حکم نه بغیر نشو خوځولی ته چې دا سترګه رپې که نه رپې نو په دې هر رب کې ته د رب العالمین اجازت ته محتاج داسې رب دی سوی الله یا ایها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا خلقو تاسو طول محتاجي اللات والله هو الغني الحميد او الله غني دي بيزار دي بحاجت دي حميد ستايلش هميشه دي الأول او تغريبه وفقيري نبي خپل اصل او حقیقت یاد ساته زما وستا خو ابتدا مشتي انتها مشتي هغه یو رب دی چې داغه نه ابتدا شتي او نه انتها شتي نو چې ستا ابتدا مشتي انتها مشتي نو بیا د عاجزۍ ژوند تېروه ساده ژوند تېروه رب العالمین سره تعلق مضبوط ساته او دا درته فایده ذکر کړه من دا الله كم نوم ذكر كو دلتا الأول أولانيه ددي الأول ذات سري رابطة مضبوطة وكنا نتبن بيا بحرسك أولانيه أولانيه بي اوچت بي عزتمن بي دا الله پا بندگی کی بمخ کی دا الله پا عباداتو کی بمخ کی پا عزت کی بمخ کی هر سکی با دی اللہ مخ کی ساتی ذکر چی اللہ التستارا بیتر چا سروشوا دا الاول ذات سروشوا رب العالمین دا پارا اولیت مطلق دے پہر مرتبہ کی اولویت شرف شرف کی اللہ مخ کی دے پا فضیلت کی پا درجہ کی پا علو کی پا اوچتوالی کی رفيع الدرجات ذو العرش وچتو درجو ولا رب وچتي مرتبه ولا رب لوی عظمت ولا رب الأول اغلا اول دے معبود دے پا حق باندی چی بندگی کی اولنی و آخرنی دے عبادت حقدار وہ دے یبا دا میشہ دا پار نشتی دا عبادت حقدار سوای دا دا یو رب نچاگا دا الاول الدا اللہ اول لے پا دلائلو کے پا بیناتو کے پا حجت کے پا آیتونو کے ناشنا ناشنا دلائل اللہ بین کری دی پا دی خبر باندی چا اللہ حقدار دا بندگی دی ناشنا دلائل اللہ بین کری دی و پیدا کری دی و خکار کری دی پا دی باندی چا اللہ یہ کی آوازی دا غسر سوک شریک نشتی اللہ پا دی کی مول دے اللہ اول دے لا يسبق بالفعل ولا بالمشیہ دا اللہ نے پا کار کی سوک مخی کی دے شی پا مشیت کی دا اللہ کار دا طولو کارونو نمخ کی دے دا اللہ مشیت دا طولو دا مشیتونو نمخ کی دے